عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ اما دا مولانا خبر اوریدنو مال خندار عبد الله ابن رواحه شپې خوب لیدلو صحیح لیدلو خوب لیدلو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ خوب ګوري سردار کونین ترالو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں تشریف فرما دے عبداللہ ابن رواحہ لاس کړو لاندې خور لا واغستلا رمبه پښوندو باندې ولګولا کول کړه بیره واغستلا هغه خورا سترګو پوری ځان ته ومګلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عبداللہ ابن رواحہ دا خور دی ول رواغست خوشبوئی دی روانه دا وای آو سترګو باندې دی ول امګلا عبداللہ ابن رواحہ په جړا شو ورته یا رسول الله بیگامی خوب لیدلې ده وای څه خوب لیدلې وای بیگا د اسمان نه فرشتي راغللې او استاد خپو په خور باندې جګړه وا یو فرشتي خور را واغستلا دا خور ما تراکا بل لاس کو را واغستلا و محبوب استاد تلو لاندې چې خور پرتوا نو ما د فرشتو ګڼ لاسونه ولیدل د ټولو ور باندې جګړه وا نو ما ته پوسو دا خور چیرته وړي وې د عرش فرشتو دا خور غوښته ده لیکن عبد الله ابن رواحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبیا وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته محبوب پس مکه باندې کم از مکه دا و یا عبد الله بن رواحه یو هغه خوره ده چې زپکه پیدایم یو هغه خوره ده چې ابراهیم علیه السلام بنیاد خوذره او بل هغه خوره ده چې زما بدن ور سره لګیدلې هغه خوره ډیره بختوره خوره ده عبداللہ ابن رواحہ وی ابراہیم علیہ السلام کم خور دا بیت المقدس سے اشارہ وکړه وی د بیت المقدس مکہ دا ډیره محترمه ده دا ډیره معززه ده عبداللہ ابن رواحہ دعا وکړه وی یا الله ما ته په دې هر مکہ باندې د جهاد سعادت را نصیب کا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ د بیت المقدس جہاد کی ملا تړلې وا چاته تپوسو کو وی عبداللہ ابن رواحہ په زړه د څه ارمان دی د بیت المقدس خور د اشاره وکړه وی کاش په دې خور باندې شهید شمه دا هغه خور وا چې عمر رضی الله عنه کاغذ ورولې غلو نن د بیت المقدس اندرون ابل اورز ما خو نه کتل خو چارته او تصویر ویلې او تصویر راغله چې دنه بیت المقدس کې دوه يهوديان لګې دي یو بللا د شراب بوتل ور کوي دا زمون غیرت ده دا زمون پختو ده موږ هم سبا د قبر کې وو چې رسول الله مبارک څه شو ما ته چاویل وای مولوی سے وای تا یو تقریر کې ویلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسند کې با یاران ولاړی مال چې آو وای به دا خبرم کړي وا چې عمر رضی الله عنه هم ولاړی مال او دامم کړي وا وای به دې بل خبر ور سره کړي و چې یریګم اسنه چې عمر رضی الله عنه مونږ ته وګوري او مخرانه والے چې به غیرتو نو مالته پکې شک کې چې دومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله د کم یو نعمت چې په دوی باندې تړلې شو هر نعمت ډیر لیکن دی غیرتمند ته دی خیال لے بیت المقدس موږ نه لاړو ښا بیت المقدس لاړو الله دې خیر پیښ ایو خزه بلې تویلې په واده کې ویلې دا د مازیګر سلې راته خطرناک غوندګي ښکاری دا د واده ورجی راته د خور ټکې نکی مال د دې وخت فضا داسې بلشل برشل ښکاری اوسه کرونا باندې بند کړو چې کرونا دا تاسو له پته لګیدل دا زمزم او بو باندې هم پابندي ولګیدل الله دې خیر پیښ کړي یا روي مسلمان دین ډیر ترقی کې روان دي موږ دې له ترقی وخا چې حضرت وی مدینه منورې ته تلل وی دا فرض خو نه دي زوم د مدینه منورې تک دي چې په زړه کې نه حج دې حج نه ده الله ته حج قبول نه ده
دا د بے ادبۍ خبرې خلکو ته ښې وایي ادب ورته وښایي چې بیت الله شریف ته لاړې داسې به ژوند تېری دا خو دا بے ادبي تاسې خلکو له بیانوئ اوس پیزار سره خلک طوافونه کوي منګه څه کار دی په دې باندې موږ ما ته بلا مو به نه وشو مولوي صاحب تا دا خبره کړې چې جنازې سپلو سره نه کېږي او نه کېږي نو مال څه چلو شو ما ویل چې نه کېږي ورسره مړه وایي دا خبرې پرېږده دنیا کوم ځای ته لاړه او ته په کوم ځای کې لګې مال دنیا کوم ځای ته لاړه وای ګوره دنیا څومره ترقي وکړه مولوي تا دا زړې زړې خبره سپلو سره دا نه کېږي ولې نه کېږي سپلو سره مونځ کېږي ما ویلې کور دې د میردین جومات شاه چې دیوالي او دروازې نه وي بیړه دې غر کا شاه خلقو له دا جرأت مه ورکوئ خلقو له دا عادت مه ورکوئ که دا عادت دې ورکو په خدای قسم دی چې په محراب کې دله باتروم جوړ کړي مه ورکوئ دې خلقو له دا جرأت مه ورکوئ د امام مالک ادب ورته وښایي د امام مالک بیان ورته وکړي د امام شافعي بیان ورته وکړي د امام احمد بن حنبل بیان ورته وکړي د امام اعظم بیان ورته وکړي آداب او مینه د هغې ورته بیان کوي ایو ویلی وی ما اوریدلی چې امام ابو حنیفه مدینه منوره کې و ورځې تېرې کړې وې او داسې نه مات کړې نو ابل ورته ها وخاندي چې او ته نور ماره وته نور ماره ستا خېټه خو د جهنم تنور دی ته پکې 3.5 قسمه طعام ورچې لس پکې بالکل حرام په لسو کې لږ شبهت وي شک او شبهه وي ستا 6 قسمه طعام ټول ګډوډ دی ته خپله معده د امام ابو حنیفه سره برابر یې خپل میدا د امام ابو حنیفه سره برابر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مال سمره او دولت سمره د ټول علماء ته پته د 300 مدرسې هغه چلولې 300 د 300 علماء د مدرسو تنخواه به د خپل تجارت نه ورکوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځلې خزی ورته طعام راوړو ماشومانو ویل چې دا روژه په ماته کا ورته ویل دې باندې روژه نه ماتو ورته ویل حضرت ولې نه ماته ویل دې پیسو کې زما شک دی په دې ورځ باندې زما منشي تلو دا مال هغه راوړو مال شک دی اصله چا سره دوکه نه کړي نو فلهذا نن زه روژه نه ماتوم لاړو جومات ته خوینه اوبره اویستلې په هغې باندې روژه ماته کړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ښځه ورته وی حضرت چې خپل منشي باندې ستا شک دی نو بیا کاروبار ته ولې لېږې ورته ویلې کاروبار ته مې لېږلی خو ورسره دوباره میلاو شوی نه یم هغه مال راوړی ما ورسره خبرې نه دي کړي نو ماله پکې شک دی هسې نه چې خراب مال نه راغلی امام ابو حنیفه د پشکال روژه په خپلو اوبو د جومات ماته کړه خو د هغې مال نه طعام ونه خوړو چې پته ورته نه وه ته هغه پورې خاندي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منا ته لاړو منا کې په اتم د ذل حجه باندې عجیبه د ماسپخین مونږ رسي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه اجیانو ته لګې دی طعام برابرې چا اوبه راوړلې امام صاحب ورته وایي دا اوبه مه راکوه ما اوبه راوړي ځان سره هغه اوبه یې ترکارۍ کې واچولې سکولو ته به اوبه رالې خپلې اوبه به یې وڅکلې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه څو ورځې خدمت ته اجیانو وکړو د خپل بتکي نه اوبه اچولې چا ته تپوس وکړو حضرت دا نور ولې نه پرېږدي وایي هسې نه چې د چا بتکۍ په حرام مال نه شوی دومره متقی او فرزګار انسان تاغه پورې مخاندا دارنګ یاد ساتي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مور ته وای مورې اے زما ګرانې مورې زما عقیده دادا چې زمونږ د ټولو پیدا کوونکی او پناه کوونکی ذات هغه یو الله دی د مور اختلاف د پلار اختلاف د قوم اختلاف